बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुरु बिस्मिल्लाह जानिम او تاسو زموږ کوم زیاتره ملګري چې کوم دی ویډیو جوړول غواړي د هغې دپاره د هغوی ته د دغه ضرورت دی د یو ایپ ضرورت دی او هغه ایپ چې کوم دی نو ایفونه خو بلا دي خو په دې کې چې زموږ سره کوم دی مین چې کوم ښه ایپ دی هغه دی پاور ډایرکټر دی نو دغه پاور ډایرکټر که تاسو سره نه نو تاسو به اول لاړ شئ پلی سټور ته لاړ شئ پلی سټور کې به تاسو چې دی دلته پاور ډایرکټر چې دی هغه ووهئ په سرچ کې به ووهئ پاور ډایرکټر تاسو ته پاور ډایرکټر راوړي خو دلته الریډي زما سره چې دی پاور ډایرکټر انسټال دی دا دی چې کله پاور ډایرکټر انسټال شي دا به اوپن کې پاور ډایرکټر څنګه اوپن شي نو کم د مین چې کم ټارګټ دی زموږ موږ به دا کلیک کوو او 16 کم ورژن دی بل 16 کم ورژن دی په دې کې به موږ کم دا 16 چې کم ورژن دی دا به اوکې کوو دې نه پس موږ ته چې دی دا دی د ویډیوز دا کم کیمرا چې ښکاري دې کې موږ سره ویډیوز پراته دي دا دي او کم چې دا پټو دا ښکاري نو دې کې زموږ سره چې دی پټوان دي موږ پټوانو باندې ویډیو جوړول غواړو نو دې کې زموږ سره غونډ پټوان پراته دي او دا چې کم دی نو په دې کې زموږ سره چې دی کې ټول آډیو پراته دي تاسو چې کم آډیو کم ویډیو دغه کې یا آډیو یا پکچر ولګوي دې پار چې بیا کم آډیو ضرورت نه تاسو بیا دې ځای نه چې دی هغه راډاویشن فیل اوس موږ لږ په دې باندې یو مختصر شانتي ویډیو هغه کریټ کوو نو دې ویډیو کیمرې ته به راشو په دې کې بیا چې تاسو سره په کم ځای کې چې دی ویډیو خپله پرتې یا به راوړی وه زما سره دلته په دې کیمره کې یو ویډیو پرته ده په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ دا پلس چې کوم نشان دی دا به ووهئ نو ستاسو ویډیو به څه شي دا به راوړي ویډیو راوړېدو نه پس به دلته دغه چې کوم دی په دې به واپس بیک شئ او دې سره بیا میوزیک دی نو دلته بو سره چې کوم ځای کې تاسو سره ښکلي ښایسته میوزیک وي هغه میوزیک به راوالی او دلته بیا ول چیک کېږي هم تاسو بیا دې کې چې کم میوزیک خوښ شي نو هغه په دې آډیو کلیک کړئ او په دغې پلس په زور کوئ او دې ته به راوړي ښه دلته اوس که مونږ وګورو نو زموږ سره ویډیو چې کوم ده هغه مختصر ده او آډیو چې دی هغه اوږد دی آډیو چې کوم دی نو هغه ډېر سانګز اوږد دی نو په دې باندې به په دې آډیو باندې به کلیک وکړئ او دې سیل ته چې کوم د چوړکۍ راځي نو په دې باندې به کلیک کړئ دغه آډیو چې کوم دی دغه به تیسته دا د ډیلیټ بټن ده دغه به تیسته ډیلیټ کړئ دا زموږ سره یو مختصر شانتې ویډیو تیاره شوله ښه ویډیو اوس دې له کلر بدلول دي ویډیو له نو په دې ویډیو به کلیک ناری کې دل بره چې زموږ سره کوم د پنسل نشان راځي په دغه به زور کې دی کې بس په دې ویډیو باندې اواز بندولي نو دا والیوم دی په دې والیوم به زور کې اواز چې دی بیخي په دې ویډیو باندې اواز بیخي چې دی هغه بند شو بیا په دغه پنسل زور کړو مونږه دلته مونږ سره کلر ورکړي دي کلر چې دې تاسو کوم کلر ورکول غواړئ نو په دې دا ټول دې کلرونه دي دا دي دې سره د دې دا خپل کلرونه چې دي دا ټول څه کېږي دا بدلیږي څنګه تاسو غواړئ دلته زه چې کوم خپل ځاني زیاتر استعمالوم نو دا سپرینګ چې کوم دی دا زه زیاتر استعمالوم چې په دې کله کلیک کې نو پلی به ووهئ ټیک شو اوس دا ویډیو دا سلو موشن کې بوت دغه کول غواړي نو دلته مونږ سره دا سپیډ دی تاسو وینئ دې سپیډ باندې به کلیک کړئ دا ویډیو چې ده دې په بیک راشي دا ویډیو به اوږده شي ټیک شو او که دغه کول غواړئ مختصر کول غواړئ چې یا زر لاړه شي نو په بره کوئ چې اوږدول غواړئ ویډیو چې تاسو غواړئ چې یاره داسې په مزه دې لاړه شي سلو موشن کې دې لاړه شي نو دا په ښکته باندې راوستل او چې وایي چې نه ښکته دا کې دې نه ځي داسې دې وي نو په مز باندې وساتئ ټیک شو دې نه پس موږ بیا پلی بټن وو ښه ټیک شو صحیح ښه دلته بیا زموږ سره چې دی آډیو چې دی سیوا شو
دغه به په دې چړوکۍ باندې چې دي دا به دې نه کټ کړی شي. صحیح شو. دا اوس زموږ سره یو مختصر شانتې کلیپ چې دی هغه تیار شو. ټیک شو. اوس په دې باندې پرس که یو ملګری دی هغه نوم لیکل غواړي چې یاره په دې باندې زه خپل نوم ایډ کول غواړم، نو تاسو چې کوم دا دوه ځای کوټنۍ ښکاري دا په کلیک کې به دې کې به دا ټایټل ته لاړ شئ، او په ټایټل کې به ستاسو سره بیا دا دغه دي کوم سټایل دې کې بیا دا دغه چې تاسو کوم سټایل خوښي په هغه سټایل باندې به په هغې به زور کې دغه د پلس نشان دی دغه به کلیک کې. ټیک شو. دا زموږ سره رالی. ټایټل مونږ سره دی، په دې کې اوس خپل نوم ورکړئ. پرس که زه ورکړم چې جانی خان. ټیک شو. دې چې دا کوم سیټ کوم نشان دی دې باندې به کلیک کې او دې کې بیا د دې کلرونه بدلیږي. د دې ها د دې کلر بدلیږي. څنګه کلر کول غواړئ تاسو هغه شي کلر به شي. ها ټیک شو. بیا دلته کوم دا ډیفالټ لیکلی دی، په دې ډیفالټ کې چې د ډیزاینونه دي چې په څه رنګ کې تاسو لیکل غواړئ هغه شانتې وي دا غټوئ کچوئ. ټیک شو. دا زموږ سره څه تیار شو لیکل چې د کوم دی ټایټل چې دی زموږ سره هغه تیار کړی شو. صحیح شو. ها بیا دلته یو کس د چې خپل پکچر ورکول غواړي نو هم کوم دا دوه کټونې چې دې سره لاندې دا کوم ټایټل دی ویډیو ده او بیا دا چې دی ایمیج دی نو دلته به دې خپل ایمیج راوړئ او دا پرس که د هغه یو ایمیج دی پټوی دی هغه یې راواړو دلته یې کېښودو. بس دې سره به یې داسې په آخر کې داسې چل وکړي. دا فوټو چې کلیک کړي نو ټیک شو. ها دغه ویډیو وه کو نور پکې هم څه داسې تاسو بالکل کمنټ کې ویلی شئ. انشاءالله موږ به د هغې هم تاسو ته ښودنه کوو. ها دې نه پس اوس دا ویډیو موږ سره مختصر تیار شوله. دا اوس د دې سیو کول دي نه چې دا به موږ څنګه سیو کوو. یو خو هسې د سیټ ته چې کوم دا غشي ورکړی شوی دی، یو دا پاسنی چې کوم سیو پراجیکټ دی دا هسې جرنل سیو کول دي. او چې وایي چې دا ویډیو تیار کړی شي نو پروډیوس ویډیو به کلیک کړئ. پروډیوس ویډیو نه پس به تاسو راشي سیو ټو ګیلري آر ایس ډي کارډ دا به سلیکټ کړئ. په دې کې دا درې قسم دغه مونږ ته راغله چې په کوم دغه کې تاسو انسټالول غواړئ فول ایچ ډي غواړئ ایچ ډي غواړئ یا ایس ډي غواړئ نو مونږ فول ایچ ډي ایچ ډي ایس ډي داسې دغې ها نو مونږ به دا مختصر د ویډیو نه فول ایچ ډي به څه کوو پروډیوس کوو. دوران ویډیو چې کم پروډیوس کیږي ویډیو دې دوران کې به تاسو چې دې نه بیک کیږي نه کو بیک شو تاسو ویډیو به ختمي. ویډیو موږ سره وځداري په کمپلیټ کېدو شوله. ها ویډیو کمپلیټ شوله نو پلی ناو اوکې اوکې کې لا نه پلی کېږي به پلی ناو نو موږ پلی ناو ووهو. دغه زموږ هغه ویډیو دا تیاره شوله. ټیک شو. دغه مختصر شانتي ویډیو وه. او ستاسو دا ویډیو خوښه شوي دا طریقه کم خوښه شوي دا ویډیو زموږ چینل د سره هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې دا په مخ کې شیر کړئ. ډیره مننه.